نن چې کوم د دوبۍ نه سپیشل آرډر راغلی و، یو 5000 ډبی وویل چې دا الله په 2 ورځو کې تیار کړو. نو انشاءالله تعالی ګورو به چې موږ څرنګه تر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه تاسو خو بیا فرید بلوګر ټونه پیله خو چې کوم دی بس کارخونه را راغلو. ټونه پیله چې کوم دی مو سپوی کو ځکه چې سپوی هم نه کړي، نو بیا ټوله کارخونه سي ګډه وډه خوري. نو چې سپوی کو بیا ورته هر یو کور اسونی، نو بس نیکم په دا باندې ډیر خوشحالېږي چې مو اول نه سپوی کو کارخونه را ته صفای. نو بزم او ساجد او صحت لګیا شو. ټونه پیله چې کوم دی کنه ځون ته سپوی کړه. هغه نه بعد چې کوم دی بس استاد چې کوم دی غره بار کړو، کمپریسر را بار کړو. دا د هوا پوره کوي مو په دا کارخونه کې چې څومره کورم دی دا په هوا باندې کېږي. نو بس ساجد او صحت چې کوم دی ډبی روړو سپیشل ډبی و، تاسو بیا ډبی کتای شو. یو کس آرډر کړی و چې یاره دوبۍ لګم، نو سپیشل آرډر دی په 2 ورځو کې غواړي. نو نیکم راته ویل چې څومره زر یې کړی شو، کوشش وکړو چې زر یې تیار کړو. نو بس استاد چې کوم دی شاګرد یو ځل ته رولې وخېجالې خیر دا چې کوم دی رضوان احمد دی دا ټوله ورځ موبایل ته ناست دي. نو بس استاد چې کوم دی رولې ځان ته وخېجالې. نو رولې دا رولې چې یو ځل وخېجي کنه بس بیا کم از کم یوه ورځ خو مکمل کور کې 4 څومره ډبی پې وباسم او بیا نیمه ورځ بله ورځ هم کور کې. نو بس استاد او شاګرد سره لګیا و، رولې ځان ته وخېجالې سپیشل رولې وي. نو بس کار چې کوم دی نن کړل ضروري و ځکه چې آرډر خو به خامخا پوره کوي. په آرډر پوره کېدو کې خو موږ ته ایکسټرا چانس ځکه چې نیک پکې بیا موږ هم لږ ډېر څه چې کوم محنت هم کړی هغه سیلا مرتبه ملویږي او نیک هم بیا لږ ډېر ښه دی. اخري کې بوتل هم را باندې بیا څښي چې آرډر پوره کړو. خیر بس که نیک بوتل را باندې څښي او که نه څښي دا خو مو حق دی ځکه چې ما سې نه کور په پیسو باندې لګیا یو. نو بس استاد چې کوم دی دا ځان ته دویمه روله مو خېجاله او دا رولې بس پیله کې لږ تکلیف وي، تاسو ته به دا کار اسان ښکاري خو پیله کې لږ تکلیف وي ځکه چې دا رولې ډېره په سختۍ باندې لګي. نو نیک استاد چې کوم دی بس پردې ځان ته وتړلې. خیر کار به ورته اسان ښکاري خو بیا هم چې کوم دی سخت دی. د سیټینګ یې هر رولې چې کوم دی خپل سیټینګ یې استاد چې کوم دی ځان ته سیټینګ برابر کړو او ماشین بس روان شو. دا ماشین چې یو ځل روان شي نو بیا په چوټۍ پورې چې کوم دی نه ودرېږي چې کومه پرې رولې نه ختمې. بس استاد عمر لګیا شو او کار هم شروع کړو. زه خپل ځای له راغلم، زه د خپل ماشین ته ودرېږم. دا د ګیلو ماشین دی کوم چې ډبي 2 غوږونه یو اوږو منځ کې چې کوم ګیلو لګي هغه ما کار دی. استاد لګیا شو ټیشو یې راوښکو ماشین نه او دا سیم چې کوم دی 2 ټوټې کوي دا ټیشو ځکه چې دا 2 سي نو به دا به بیلوي. او ساجد چې کوم دی بس بیا ټیشو مطلب پیکینګ کې ساجد او رضوان او عبید دا چې کوم دی پیکینګ کې. نو زه بیرته ګیلو ماشین ته ولاړم او بیا هغه نه بعد چې کوم دی کنه صحت چې کوم دی هغه پیکینګ ته ولاړی. ډبی خو یو خیر مولا را ورسېدو. دا ماشین چې کوم دی زه چلوم او دا تاسو کتای شو ډبی مې چې کوم دی پیک کړو. ماشاءالله ډبی خو ډېر ښه ډبی کوالټي یې ماشاءالله ښه سټنډرډ کوالټي و. او خیر مو ویله محنت هم داسې محنت وکړو او ویله داسې کار وکړو چې انشاءالله تعالی راز کول بعد به مې 4 کسانو باندې مې ډبی جوړ کړی و. انشاءالله تعالی بیا یې جوړوم. خیر موږ ته خو چې څوک سپیشل نه وایي چې سپیشل آرډر الله تیار کړه نو بیا ویله سپیشل آرډر تیارو. دا تاسو کتای شو دوبۍ نه سپیشل آرډر راغلی و. برج خلیفه تصویر هم پرې وتلی او کاس وی چې زه ډایرکټ برج خلیفه له لګم. بس اب الله ته پاتې که دا یې لګي او که نه لګي. خیر ماشین خو په منځ کې خرابېږي او خرابېږي. بس نو سره ګاپ شاپ هم لګالو ځکه چې ماشین لږ سنټ سټ پرې خراب و. دا چې کوم دی دا صحت پیکینګ دی په کټن کې چې کوم دی یوه کټن کې 55 دونې رو درومي. نو بس دا چې کوم دی پیک کړل. بس دا چوټې ټې و کپړې هم رو چینج کړې او دا چې کوم دی کنه د نن ورځې کټن و. نو انشاءالله تعالی ملویږو په بل ویلو کې. والسلام.